سوال کړی دی چې زما دا عادت دی چې زه په هفته کې په یو خاص ورځ محدود پیسې د الله په لار کې ورکوم. په هفته کې یو خاص ورځ محدود پیسې د الله په لار کې ورکوم هر هفته، خو دغه ورځ مې ولا خاص کړې ده او دغه مقدار هم ماته معلوم دی، خو دا مې عقیده نه ده چې په دې ورځ د دې فضیلت دی، او نه مې دا عقیده ده چې دلته لازم دی چې په دې ورځ یې ورکړي، بلکې زما حالات داسې دي چې دغه ورځ ورکول ماته مناسب وي. نو دا به بدعت کې راځي او که نه؟ الجواب، کله چې یو مسلمان یو عبادت وتړي په یوې زمانې پورې یا په یو ځي پورې چې شریعت په دغه ځي او زمانه پورې نه یې خاص کړی، او د ده سره دا عقیده نه وي چې د دې ځي فضیلت دی یا د دې زمانې فضیلت دی یا لازم دی دې وخت کې ورکول، او ورکوي دې دپاره چې د ده څه خاص حالات داسې دي، ظروف یې داسې دي چې په دې ورځ دته دا کار اسانېږي، نو دا بدعت نه دی، دا په بدعت کې نه راځي. او یاد ساتئ دا قاعده او قانون ډېرې مسلې به ته حل شي. بدعت یو کار چې بدعت کیږي که نه د هغې دپاره درې خبرې لازم دي. یو دا خبره لازم دی چې نوی کار کول، په بدعت کې اولنۍ خبره څه ده؟ کار نوی کول. دویم د دې نوي کار نسبت دین ته کول، یعنې کار خو دې نوی وکړو، خو بیا دې د دې دویم کار دا وکړو چې د نوي کار نسبت دی دین ته وکړو. دریم د دې نوي کار په دین کې څه اصل او بنیاد نه وي، دا بدعت دی. کار نوی دی، دین ته نسبت وکړو او په دین کې هیڅ اصل نه، دا بدعت دی. اوس ضرور چې د پیسې ورکوي په هفته کې غریبانانو له په یو خاص ورځ کې خاص ټیم کې خاص یعنې عدد ورکوي، خاص مبلغ ورکوي، دې دا نه وایي چې دا زما دینداري ده ځکه مې دا ورځ خاص کړې ده، یا په دې ورځ پیسې ورکول دا دین دی، یا دومره پیسې ورکول دا دین دی، یا په دې ټیم کې ورکول دا دین دی، نو دا بدعت کې نه راځي. لکه دې داسې مثال واله، زه بل مثال درکړم چې خبره ښه واضح شي. لکه اوس یو سړی دی د پیر ورځ د هغه چوټي یا د بوت په ورځ د هغې چوټي، لکه ټول هفته کار کې د بوت ورځې چوټي، یا جمعرات چوټي ده یا اتوار چوټي ده، او دی روژې نیسي. اتوار ورځې په هفته کې چوټي او دغه ورځ دی روژې نیسي. بل راغی ښه اتوار پورې د خبره خاص کړه، ته خو بدعتي نه، د په اتوار پورې خبره نه ده خاص کړې، خو د ده حالات داسې دي چې ده ته په دغه ورځ روژې نیول اسانېږي، دا بدعت نه دی. یا داسې واله لکه یو سړی دی هغه د جمعې په شپه یا د هفتې په شپه د خالي په شپه هغه تهجد کوي، یعنې په دغه ورځ خاص اهتمام کوي، پاسي او قرآن پکې مو وایي، اوږد تهجد کوي. بل ورته ته خو بدعتي، ځکه چې تا د خالي د شپې پورې تهجد خاص کړو، هغه نه خاص کړي په دې نه دي، خو سحر له زما چوټي، سحر له زما چوټي، نو دې شپې له زه ښه اوږده تهجد کولی شم، نو ځکه به دې شپه کو، دا بدعت نه دی. یا یو سړی دی هغه د قرآن تلاوت، دا به ښکلی مثال واله، لکه یو سړی دی هغه د قرآن تلاوت د ماښام او د ماسخوتن په منځ کې کوي، دغه ټیم کې بل ټیم قرآن نه راځي، چا ورته وایي بدعتي نه، دا بدعتي نه دی. هغه وایي چې ما ته په ورځ کې نوره موقع نه میلاوي، خو دغه زما سره ټیم دی د ماښام او ماسخوتن په منځ کې، ځکه دې ټیم کې صرف زه تلاوت کوم. نو د دې ورور د عمل دا بدعت نه دی، والله اعلم.